خو تاسو ته ښه معلومه ده چې دلته ډېر خلک راغلي او بیرته ژوندي نه دي تللي. افغانستان د یرغلګرو هدیره ده، تاسې هم خپل بخت وازموئ. رحیم ګل صاحب له خپلې څوکۍ راپورته شو. غوږ کې راته وویل لاړ شه او د ولسمشر ورور راوله. تر دې وینا وروسته مې کتل چې یو افسر رامخکې شو او د ولسمشر لاسونو ته یې ولچک واچاوه. زه او علي له خونې ووتو. څو قدمه نه وتللي چې خونه کې د وهلو ټکولو اوازونه پورته شول. سپکې او سپورې ویل کېدې، خو موږ ډېر وخت نه درلود. ژر موټر ته پورته شو څو د ولسمشر کشر ورور جنرال شاپور احمد ځای راولو. فکر کوم د سهار شاوخوا 2 بجې وې چې د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسېدو. ور مو وټکاوه. هماغه ګارد راغی. د وره له خلاصولو سره په انګړ ورننوتو. د ولسمشر ورور هم انګړ ته راوتلی و. ورته ومې ویل ورور دې غوښتی. په بیړه مې خواته رانږدې شو. ډاکټر صاحب چیرته دی؟ په ارګ کې. له دې وینا سره سړي کې وینه وغوړېده او روان شو. له دې وینا سره په سړي کې وینه وغوړېده او روان شو. مونږ مخکې او دی راپسې شو. یوه بل کس هم ټینګار کاوه چې له مونږ سره ځي، خو هغه له ټولو خبرو ناخبره و. ویل یې مونږ څه وکړو، همدلته پاتې شو او که در شو. ناڅاپه علي ورغږ کړ تاسو جهنم ته لاړ شئ. مونږ خپل موټر ته پورته شو او راسن مو د ارګ پر لور حرکت وکړ. لا هم کابل تش و، نه پکې طالب ښکارېده او نه د ټلوالې کوم درک و. دې سیمه کې یوازیني کسان مونږ وو چې ښکته او پورته ګرځېدو. له نیکه مرغه چې د دفتر او ارګ ترمنځ واټن خورا لږ و. په څو شېبو کې ارګ ته ورسېدو. کله چې ارګ ته پیاده ورننوتو نو د ولسمشر ورور شاوخوا له نظره تېره کړه. شاید پخواني وختونه ور یاد شوي وي. د نر بچي ځان داسې جوړ کړی و لکه پاریس کې چې اوسي. شخ کوبای پتلون، سور جمپر، کرمچ بوټان، ږیره یې چپه او راسته کله کړې وه. په ویښتانو کې یې لا هم د ږمنځې نښې معلومېدې. دی مې له علي سره لرې ودراوه او زه د ولسمشرۍ خونې ته ور روان شوم. کله چې د کوټې وره ته ورنږدې شوم له خونې نه د ښکنځلو غږ اورېدل کېده. ور مې ور وټکاوه خو چا وانه اورېد. بل ځل مې په تیزۍ وډباوه او بیا مې رئیس صاحب ته غږ کړ. خونه کې ټول غلي شول.